د افغانستان د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود تازه امریکا ته سفر کړی دی. احمد مسعود وایي زه غواړم چې له امریکایانو سره اړیکې مې پراخې کړم او دې ته ډېر خوشحاله یم چې له هغوی سره ناستې کوم او خپلې اړیکې ورسره کلکوم. هغه وایي امریکایانو له موږ سره لا اړیکې کلک کړي او یو ځل بیا افغانستان ته درستنېږم. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د مقاومت په نوم جبهه چې مشري د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود کوي، د طالبانو د نظام راسکورولو اړوند د یو شمېر امریکایي سناتورانو څرګندونې ستایلې دي. د دغې جبهې یو ویان میثم نظري ویلي، موږ ډېر لیوالتیا لرو چې د طالبانو له مخالفینو په ځانګړې توګه امریکا سره خپل روابط قوي کړو. هغه زیاته کړې چې د امریکا په کانګرس کې ډېر ملګري پیدا کړي دي او دوی جبهه له امریکا سره د روابطو پراخېدو ته خوښه ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د مشرانو جرګې یو غړی مایکل مکال تازه ویلي غواړي د شمال اتحاد له غړو سره اړیکې پراخې کړي او ډېر زیات لیواله دی چې د طالبانو رژیم ژر له منځه ولاړ شي. خو احمد مسعود ویلي دي چې غواړم طالبانو سره لومړی خبرې ترسره کړم. طالبانو تر دې مهاله د احمد مسعود دغه څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. طالبانو ویلي واک مو په زور نیولی، هیڅوک هم د حق نه لري چې زموږ په حکومت کې لاسوهنه وکړي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تربیه، خیر چارې.